تللی د یو مذهب نه بل مذهب ته اخوا تللی شي که نه مثلا د امام ابو حنیفه نه بل مذهب ته دې خبره باندې چې څوک پوهیږي نو هغه پوهیږي او چې نه پوهیږي هغه جاهل دی اصل مسله دا ده مذهبونه په اسلام کې نشته یو مذهب دی زمونږ چې اسلام دی دا وروسته مذهبونه خلکو پیدا کړي دا د څلورمې صدۍ نه وروسته جوړ شي دا مذهبونه حق وي نو پکار د دې سړي نه داسې تپوس پکار دی چې ابوبکر په کوم مذهب او یا عمر په کوم مذهب چې هغه څومره صحابه او د هغو مذهب یو دا خو وروسته یو غلطه د مسلمانانو د تقسیم دپاره مذهبونه جوړ شو بیا دا خبره چې خلک کوي چې د یو مذهب نه بل مذهب ته تلل نه دي جایز دا خبره د امام ابو حنیفه رحم الله نه خلاف ده امام ابو حنیفه رحم الله وایي چې کله چاته یو مسله صحیح معلومه شي محمد هغه په خپله داسې وایي اذا صح الحدیث فهو مذهبي چې زما خبره د حدیث صحیح ثابت شو بس حق زما مذهب دی دا هغه مقصد هم دا دی چې ته ورته تللی شي خبرې دی نو دا څه د الله او د مذهبونه سره الله او د رسول خبره نه ده چې او بیا دا دروغ جوړ کړي چې ځنې خلک وایي چې څوک د یو مذهب نه بل مذهب ته او بیا پکې دام جوړ کړي چې زمونږ مذهب ته بل څوک شي راتلی او زمونږ د مذهب نه پته نه لګي چې دا د دې مذهب د سرته د وحي د لاندې راغلی دی او که د بل څه نه دا ټولې د خلکو د ځان نه خبرې په مقبره کې واښه غیا کول جایز دي که نه راجح قول موږ ته داسې ښکارېږي چې دا مقبره وقف او د وقف شي نه فایده اخیستل د ټولو مسلمانانو شریکه فایده یو کس ته نه ځان له فایده نه شي اخیستی هر وقفي شی چې نه هغه د ټولو مسلمانانو شریک وي نو ټولو له په شریکه باندې فایده اخیستل پکار دي